د انسان د بیلارې کولو لپاره د شیطان بله تګلاره دا ده چې ستا په پریکړو کې مداخله کوي. کله چې انسان د یوې مسئلې په اړه فکر کوي چې کومه پریکړه وکړم یا کومه غوره کړم، شیطان اتومات دي چې خپل هغه مکارتوب کوي او خپل هغه دښمني پالي او راځي تا د هغه ناوړه کار چې پایله یې منفي وي هغه درته وړاندیز کوي، وسوسه در اچوي چې دا انتخاب کا، هغه انتخاب مکوه، چندان نه ده. خو که تاسې په داسې حالت کې الله تعالی ته پناه یوسئ، ستاسې پریکړې به داسې وي چې هیڅکله به په پایله باندې نه خفه کیږئ او پایله به یې منفي نه وي. په دې اړه قرآن کریم فرمایي واعوذ بک ربي ان یحضرون، ای ربه زه تا ته پناه وړم له هر هغه کاره چې شیطان پکې مداخله کوي. د دې تګلارې چې حضور ری بولي، شیطان د انسان بیلارې کولو، تباه کولو او ناکامه کولو لپاره ښه ګټه اخلي. شیطان ستاسو په پریکړې کې مداخله کوي. کله چې د پریکړو پر وخت الله تعالی باندې توکل وکړئ او له الله تعالی مرسته وغواړئ، شیطان څوک دی چې تاسې به ناکامه کړي او یا به ستاسې پایلې ناوړه